د زابل ولایت په مرکز کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت اړوند د ادارې او حسابدارۍ انسټیټیوټ څخه د 100 تن مجاهدینو په راغت مراسم ترسره شول. په دغه مراسمو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر مولوي رحمت الله متوکل او د دې ولایت وایان مولوي صدیق الله وثیق د مسلکي زده کړو پر ارزښت، د هیواد د اداري سیستم د پیاوړتیا او د ځوانانو د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو خبرې وکړې. دوی ټینګار وکړ چې هیواد مسلکي کدرونو ته سخت ضرورت لري او دغه ډول فراغتونه کولی شي د اداري اصلاحاتو لپاره اغیزمن تمام شي. مجاهدینو ته الله جل جلاله توفیق د دې واخلي د خپل علم چې دوی ځان سره زده کړی دی ادارې ته پر کار باندې واچي د در په در محتاج او د غریب ولس په درد دوا کې او د هغو د وسایلو لپاره مصرف کړي. بیا هم اطمینان او ډاډ ورکړو چې انشاءالله ستاسې مسؤلین، ستاسې مشران، په خاصه توګه ولایتي رهبري د زابل ستاسو تر شا ولاړه، د دغې ادارې تر شا ولاړه او پر تاسې ویاړ او افتخار کوي. هر امکانات چې په دوام کې وي هغه به انشاءالله هېڅکله له تاسو څخه ونه سپموي. همدارنګه د فارغ شوو کسانو له ډلې مولوي لطیف الله سادات او علم خان زلمي د انسټیټیوټ د ادارې او خپلو کورنیو څخه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د ترلاسه کړو مسلکي زده کړو پر مټ به د هیواد د خدمت جوګه وګرځي. نو له هغو استادانو څخه چې زموږ سره په دې 2 کاله کې په دې تعلیمي برخه کې همکاري کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. زموږ سره د یو ورور په صفت د دې وطن د یو خواخوږي په حیث باندې موږ ته هغه څه را زده کړل چې زموږ یې تمه نه کېده. د اسلامي امارت څخه مو دا هیله ده چې دغې پروسې ته نور دوام ورکړي. موږ یې له دغې لورونې څخه انتهاء راضي یو. هیله مو دا ده چې دا پروسه نوره دوامداره کړي او حتی دا نیمه زده کړي د بشپړو زده کړو هغه زمینه سازي ورته وکړي. هغه مشفق استادان له طرفه چې موږ ته سره زده کړول څه په فکر او په ذهن کې راواچول سوه د الله جل شانه په نصرت سره هغه ډېر څه وه. دوی د ادارې د مدیریت د حکومتولۍ د نظام ولۍ هغه څه ټول په ذهن کې راتاو که او په ذهن کې پراته دي. باید وویل شي چې د راتلونکي کال لپاره په دغه انسټیټیوټ کې د نورو مجاهدینو د جذب پروسه هم جریان لري.